بسم الله الرحمن الرحیم. وفي فتاوا ابي الليث دو وینا ده. نن مې په صدا سبق یې چې په فتاوا ابي الليث دا لیکلي دي چې د دوري میزادو د هغه نه طرف ته استار چې دا کپڑے نه جوړ شو دا بیا دغه میزه نه طرف ته بلموزي بور نه وتلې بیا د خړی دا ایزای اوین زلا وی مشله په لوسه سره بیا ودا میزاد ایبنه ډاکا کړلا بیا امیزاد تشا کړلا درې زله د عمل وکړو خو دا وا چې هغه میزاد چونکه د چمړې وا شننزلا نشلا اس بغیر د شننزل نه دغه میزاد وکړه دکا چې تیرې دل دی به دغه درېږي په زوی د شننزل سوچ کایې دا یې زلی چې بورته کړلې لوسی پر شوال میزای وړاولا یبه د نته کړه دا داسې شل کدا چې دوش ننزله تیراول دی به دا درېږي په زوی د شننزله او روایت سو ده د ابي القاسم سفار نا په حق ته یو داسې سړی چې دا استنجا کوي او د استنجا یبه د دلوند شته ورسی دا داسې سړی دا چې په شی میزه یادي د په میزه شه ورکی نشتا دی ځان دی ته پر دا جایز ده چې دای دغه میزه سره او داس وکړو دغه چې د اخرینی بچ دی دغه سره میزه پوکاشي دغه څنګه چې زوی د استنجه پوکېږي د اخري بسره په ملتقات کې تو بشه دامه سره راغلی دو چې کچره د میزه بجاوا چې استنجه یبو یې په تر تللې و یا میزه بجاوا بیا غده شته چې کیمه یبو ورتلې هغه نه میزه تاور نه وتلې اس صاحب ملتقات ویای چې ز اله لاره د وراتولي د کور په دیشه چې الله تعالی به بیا دغه معاف کو یعنی دغه سره وي د سړی یغه نه پلیتږي بلکې د مخ شغونده وي دغه یا پوکاشي د دلیل پیش کړه دا چې آیا سړی ویني نه چې بلموزه بشترا چې سړی کله د جاری به په نهر شیخ دی و پرېږده ولشي یو ورځ یا یو شپه چای په دې باندې و بهږي بیا دوه پوکېږي نو ځکه چې دغه سړی چې دا استنجا کوله استنجا به لوند پښته ورتله او په شی میزه په میزه غورکای او غورکی بور نه وتله د استنجا به شاسترانګ بلموزه به غورکی به ورنه وتله دغه شی هغه پوکې بیا په اخري شي ورنه وتله میزه پوکاشلا هغه سره په پوکاشلا یعنی پلیتېږي نه بیا دا مسله به وایي په نن سبق شي چې کچره داسې سړی و چې د په لوسه باندې لامدا پالیتی و کی ځای په لوستي نیوله هر ور چې دوی یبو ارکور تا کوله د کیزینا لوس وی په وینځل د خو بلموز لوسینا لومدشي هغه بلموز لوسه باندې ود کیزا په میټي ونیوله لوسته وی بدنه راچوله به بیا لوس وینځ به بیا غ لوس ورډل د کیزه لوستا به کیزا بیا لوسه تر کوړ تا کوله اس دا مسله کوي چې درې ځله د داسې وکړل لوس یا پوکشو او د کیزه لوستا یا پوکشو بلا مسله یو پیزی دو د درویه نه جوړه شوې دو هر کله چې دو پلیت اشلا وا پلیتی په وچا اشلا ا پلیتی مرلا شي و وینځلا شي درې ځله او کچره ا پلیتی لم داوا یوه دو درې ځله وینځلا شي و بل شي ته حاجت نشته دا او کچره به د پیزی د مزریه نه جوړه شوې وا یا د بل شي نه لکه د خجیره بچک یوه دو درې ځله وینځلا شي و هر ځل وینځل نه بعد دو وچولا یا شي یې ځل وینځلا شي وچولې ته پرېږده چې وچا شي د دنه سوس کی باند شي سوس کی نه دنه تکېږي بیا به وینځلا شي بیا به پرېږده چې دنه سوس کی وسا کېږي چې کله سوس کی ځنه باند شي بیا به وینځه بیا دا پوکېږي پنځ د ابي یوسف صاحب په دې خلاف ته د امام محمد صاحب او په نوازل شدا مسله رغلی دو چې هر کله چې پالیتی ورسه د لا یو کودري تا لیا بل لشي تا لیا پخې خشته تا اس دا شای کچره وختینای شای چې هغه یې ډېرانه جذب کوي دا غرانګه پلیتیا ډېرانه جذب کوي به دا درې ځلې وینځل سره پوکېږي کني کې وچیا او کچره دا شای نه وو کودرا نه وو لیا بل کولای وو د کودریه لیا په هغشتا وا بیا دا شای نه چې نوی وی وو ایبه په وچری بیا دا ایبه فوران جذب کوي پالیتی په وچه د لا پالیتیا جذب کوي دغه شه دا مسله دو چې نو شای وی بیا هغه درې ځله وینځ شي و هر ځل وینځل نه بعد و وچو یا شي او په محیط شه دا مسله رغلی دو چې وینځ وشي هغه شای دمر راسا
چې سپره د دغه وینځین کی سړی غالب ګموندا پیدا شي چې اس پوک شو او په دې شه دغه خبره یا شرط چې د وینځل نه بعد چې دغه پالیسی خواند رنگ بي پوته نشي اچره خواند رنگ بي پوته شه د وینځل نه بعد بیا نه پوکېږي د اکثر مشایخ عمل په دغه مسله ده اسوی دغه سبق کې تو شوی وفي فتوا ابي الليث فتوا د ابي الليث دي خوفن یوا د دوړي میزادو بتانا تو ساقه من الکرباس چننا طرف ته استار د پندیه د اده کپڑے نه جوړدا امیزه د شنګرینا لون د علاقہ چې دغه ته قدم یي او د شنګرینا بوند علاقہ چې چې دغه پندیه په پټا شي دغه ته ساق یي د میزه پندیه د کپڑے نه جوړا شوی و بیا فدخلا فی جوفه ماء نجس بیا داخلش له ګډه د میزه ته پالیته یبو فغسل الخف بیا میزه وینځلا ودلکه هو ومه مشلا بلیا د پلوس سره ثم ملأ الخف الماء بیا یې میزه ډکه کړه دی بنا ثلاث درې ځلا واحرقه و په وړولا ایبو ازنه ټیکړه یو ځل وی ایبو ورو چاولې لوسه په شوال وې مشلا ایبو ټیکړه بیا وې دوم ځلې بیا دغه څه وکړ درام ځل بیا دغه څه وکړ الا انه مگر دا خبره دو لم يتهيأ چې حاصل نشل له دتا غسر الکرباس ننزل د کپڑے او میزه شغوننا طرف ته کپڑا دو بار طرف ته دوړی دو اس دوړی رغه نشیش ننزل د خړی ایبنه دو ډاکا کړلا وې مشلا و به وړولا اس د درې زله دغه مال سره د میزه پوکشلا فقط تو هرال خوف په پوکشلا میزه لئن جریان الماء ذکا چې تیرې دل دی به يقوم درجي مقام الغسل فزوي دش ننزله وروي عن ابي القاسم السفار وروايات سوا د ابي القاسم سفارنا في رجل حق د 10 سړی شه یستنجی چې استنجا کوي ويجري ماء الاستنجاء وبيجي يبد استنجاء تحت رجليه د دب شلونده وليس بخفيه خرقون او بجمي زيادي او په میزه یې غورکی نشته دي میزه یې بجانه دي له دته دا جایز ده ان يصلي مع ذلك الخف چې د میزو کو دغه میزه سره لان بالماء الاخيره ذکر چې په اخرینیه ای به سره يطهر الخف وکيجي میزه کما يطهر کثان چې پوکيجي موضع الاستنجاء زوید استنجاء وساد استنجاء زوی خو بالموزوي پلیتی په وتلیږي چې پهلا یې په ورغله اپالیتی لیا ویلاشلا یا 7 په 7 سړی په زوی بورته ای په لوسه مجي ا د استنجاء زوی د اخري به سره پوکشي د غرانګه د پښتا چې د استنجاء بو ورتلله و میزه تا ورنواته په ګورکیه شه پهلا خو پلیته یې به ورنواتله او چې سرنګ د استنجاء زوی د اخري به سره پوکېده د غرانګه دغه میزه ته چې کیمه یې به ورنواتله هغه اخري به سره هغه یا زوی نه یا پوکشل چا په موزه یې په لګیدل یې وفل ملتقات کې تو بشری ان کان خفوه منخرقان کچره میزه د بجاوا واصاب الماء رجله ورثد لیبو ادب شتا ولفافته واسترت یا ورثد لنه طرفتا رجوت زئیل لرا الله نه شغت الامر فيه د فرحولی د کور په دیشه چې یعنی دغه سایوه پوکشي چې دغه پوکشي په اخري ځل وینځل سره اخري ځل چا کینه پوکي بو پرسي به ان شاء الله هغه پوکوي الا یرا بدای په دلیل چې دا خبره پیش کوي چې آیا شیک ویني نه ان البساط النجس چلمدا بشترا بساط بشتره ته وي چلمدا بشترا اذا جعل فی نهر جارن هر کله چې دو وچه ولشي د جری په نهر شه او طریقه فيه او پرېش دا ولشي ایغ نهر شه یوما ولیلتان یوا ورځ و یوا شپه یعنی 24 غنټه په کبیری شه په دوه ځای باندې دا خبره کړی دو چې د یوم و لیلتان چې د کیم واو د حرف عطف تا داغه اصل شو او خو الف د کاتبنا پته شو دا بیا چې او میرو سره وخلی بیا د مناشلا چې و اورز دا بلموزان یلی پرېش دلاشي د جری به په نهر چل یا خلیش پا یعنی 12 غنټه چې دو پرېش دلاشي په بیشه بیا پوکېږي او صحیح خبره دویا دغه چې دغه او دا واو نه دا د ټکی په بدله دل سره په معنی شه دمر فرق وروشي چې واو یې وخله بیا 24 غنټه به دغه بستر پرتاوي او جری به نهر شه
چې او یې وخلې به 12 غنټه پراته وي به په 12 غنټه شه پوکېږي و صحیح دغه خبره ده چې خلی ورځ یا خلی شپه یعنی 12 غنټه چې دو په یبه شه پوتې شي و یبه پر بایږي یا طهارو بیا دو پوکېږي ولو کان غلا یده نجاستن رطبتن دبل مسله شلا کچره وا په لوسه د لامدا پالیتی واخذ عروه القوم قومته ودو ونی وو لوستا د کیزه دا څه شاید چې تاسو نه لیدلې دا به وخت به د کودري نه جوړېدلې د لوټې غوند شکل یې وی او لوټې شه لوستا نشته دا او کیزه پر لوستا وی او د غاړي چې دو خلو اپ لوټې نه څنګه او په لوټې نه لږ کیچی غایاوي په لوټې شه ماری نشته دا یعنی د کیزه نه پوس ماری وی څنګه هغه څنګه ماری نه پوسی خلوي ډاکا کیزه چې تو اړوي وای بزنه ته به دو کوم کای ځکه دا غنوم کومه پیسې ده اچا په لوسه باندې لمدا پالیتی وا و دوی داسې کول چې کیزه به په لوسي ارونی ولا کله ما صب الماء هر ځل چې دوی به لوسه راچوله فاذا غسل يده ثلاثا فهر کله چې د لوس وینځ پیږي کیږي درې ځله طهارت اليد والعروه بیا پوکش لوس یا و لوس ته کیږي یا الخصير دا بلا مسله شلا من قصبن پیزی دو د دروی نه جوړا شوې دو مشتو څخه د دروی پیزی نه دی لیدلې او د مزری پیزی و وخت عمل دی او دا کې د شي وخت وی زنه وطن شه دا شای وی چې دروی یا د کړکی نه جوړه د چیکینا چیکو مې لیدلې په کې رشه دغه چیک شکل یوي د کړکی او د دروی نه جوړه شوې د پیزی په شکل شه بیش ده اذا اصابه نجاست هر کله چې ورا سدا دغه پیزی ته پلیتی فجفت او وچشلا یودلا کو مشلا وشي ثم یغسل ثلاثه بیا ویزلا شي درې جلا وین کانت راتبتن کچرا پلیتی لمداوا یغسل ثلاثا وینزلا وشي درې جلا ولا يحتاج الى شيء اخر ونو محتاجری حاجت نشته بل شيتا وان كان الخسير من بردين کچره پیزی جوړه شوی و د مزرینا وما لیا د اخشینا اشبه ذالک چې دغه غوندوي لکه د خجیره بچکه نه چې پیزی جوړه کړي ایس خو جانه مازینا دي د کپڑے وخت و دا جانه مازینا یاد د خجیره بچکه نه جوړېدل او سرمنه نه جوړېدل او د مزری نوا پیزی او مثاله جوړېدل بالکل کچره پیزی د مزری نه جوړا شو یوا یا د خجیره بچکه نه یا بل د داسې شینه یغسل ثلاثا بیا و دوی ځلا شي درې ځلا او یجفف فی کل مراتن او چولا وشي هر ځل فانه یظهر بيدو بکیر عند ابي يوسف ونزل امام ابي يوسف صاحب خلاف لمحمد پداشي خلاف ثابت ده امام محمد صاحب وفي النوازل او په نوازل کې تو بشری النوازل شه لم تزر دا زیر کیه پنرو وفي النوازل لم تزر دا او په نوازل شه دي دغه کې تو بنوم دا اذا اصابت الخزف هر کله چې ورسه دا کودری تا اول انا الیا کولیتا اول اجر الیا په خښته تا نجاستن پلیتی ان کانا قدیمان کچره دا کودر الیا دا کودری کولای یا په خښته دا وخت نه و یا طهرو بالغسل ثلاثا یا دو پوکېږي په درې ځله وینځل سره جوففا کوچ کړای شي دا شای او لم یجفف یا نشي وچ که یو ځل یو وینځه او به وچولې ته پرېږدي او که نه یې پرېږدي او وچولې ته دغه ته سیخ په سیخه درې ځله وینځه په هر صورت چې دو پوکېږي و ان کان جدیدن کچره دا کودرال یا د کودری کولای یا په هغه دا نو یو بیا چې نو وی نشای بیا دوی بیا جذب کوي او پلیتیا جذب کوي او ډېر جذب کوي تاسو خټېږي یو څلو ساعت مراتن من ضروري شي درې ځله او يجفف في كل مراتن و هر ځل باندې وچو شي پېښلوستا وذکر فی المحیط په محیط څخه ذکر شوی دا مسله یو څلو چې وینځوي شي دا شای مقدار ما دمره مقدار راځه یقغو اکبر رأیه چې واقع شي غالب فکر د انه قد طهرا چې د شای اس پوکش واشترط مغا ذالک شرط کړه یې دا سره د وینځل سره دغه خبره شرط کړی دو الله یوجد منه چې میند نشي په دخشیشه طعم النجاست خوان د پلیتی ولا لونها ون رنگ دے ولا رائحتها ون بی دے
چې داسې دمره ووینځل شي دا شی چې د ده خوند رنګ به ورک شي و ان وجد احد هذه الاشیاء و کچره وینځل نه بعد میندش یو د دغه اشیاء څخه خوند رنګ بي څخه لا يحكم بطهارته به حکم نشي کو په قوله د دغشي یعنی دا شی بیا دغه ته پلیت تفوق نه ده علیه اکثر المشایخ او په دې باندې د اکثر علماوی عمل